نو عزیزانو په دین او په اسلام کې تر ټولو نه عظیم عبادت هغه لمونځ ده. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا د لمونځ انسان له بے حیايي او له غلطه کارونه منع کوي. کچیر انسان د المانزو پنځه وخت لمونځ پابندي کوي، په جمع سره کوي، قضا کوي نه، نو ان شاء الله دغه لمونځ به دی له بد کارو، له بے حیايي، له ګناهونو به دی ساتي. دغه رقم په قرآن مجید کې په بل ځای کې الله تعالی فرمای ان الذين امنوا، یقینا هغه خلق چې کوم خلکو ایمان راوړو، وعملوا الصالحات او نیک کارونه کول، واقاموا الصلاه او د لمانځو پابندي کوله، واقاموا الصلاه او د لمانځو پابندي کوله، واتوا الزکات او زکات ورکوه، لهم اجرهم عند ربهم، ایدی لپاره با د پروردگار له طرفه دوی ته به انعام ورکول کیږي، ولا خوف علیهم او نه به په دوی باندې ویری، ولا هم یحزنون او نه به دوی پریشانی، نه به غمګین وي. نو عزیزانو یقینا یو داسې ورځ را روانه ده چې هغه ته ورځ محشر ویل کیږي. ورځ محشر په ورځ به د انسان لسر نه به یو نه زپورته لمر به دومره راچټ سوی چې د انسان لسر نه پورته یو نه ز دومره بلاندې لمر را کو سوی، او دومره سخت تپش او دومره سخت ګرمي به چې د انسان غوشي له اډوکې نه به دغه سي جلا کیږي. لکه څنګه چې په حدیث شریف کې راځي چې بعض خلک به دوم داسي چې هغه بل د شنګورو پرې به تر خلو کې پټي، او باز به دغه سی لګ تر ګټنو پورې پټي، او باز خلک به دي سی هغه به تر نه پوري په دې خلو کې بډوبي، او باز خلک به داسي تر هغه تر خلی پوري بډوبي. نو عاجزانو یقینا ورځ محشر ډیر سخت ورځ ده، او څوک چې د دیل مانزو پابندي کوي نو الله پاک به په هغه ورځ دیل ډیر سخت ورځ نه به الله پاک دې ساتي، نه به پریشان او نه به غمګینی. دغه رقم حضرت ابراهیم علیه السلام قرآن مجید کې دا دعا کړې ده، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے پروردگارا تم ما او د ما اولاد په مانځ باندې ټینګ ولاړ کا، یعنی د مانځ پابند کا، او اے پروردگارا ته دې ما دا دعا قبول کا. نو عاجزانو یقینا المن چې دا ډیر غټ یو لوی عبادت ده. دغه رقم پیغمبر علیه السلام فرمایي ویل من چې د المنز دغه د جنت چابي ده، او د جنت چابي چې دا هغه او دسته، د جنت چابي چې ده هغه المنز ده، او د المنز چابي هغه جنت ده. دغه رقم بل حدیث کې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي او پیغمبر علیه السلام فرمایل او د ما د سترګو یخوالی هغه په مانځ کې ده، یعنی د ما سترګو یخوالی الله پاک په مانځ کې شي ده. لکه څنګه چې بعض خلګي اولاد ویني یو ته اطمینان حاصل شي، یا کډو ویني، یا مور پلار خپل والدین ویني، ځکه یو ته تسلی او سکون پیدا شي، یو ته یو یخوالی د سترګو یخوالی پیدا شي. دغه رقم پیغمبر علیه السلام د سترګو یخوالی هغه منځ ده. دا رقم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي او پیغمبر علیه السلام فرمایل چې علمون د دین ستنه ده. لکه څنګه چې یو کور یا یو بنگلا هغه بغیر د ستنو نه، بغیر د پیلرو نه نشي درېدلی، دغه رقم دینون بغیر د مانځنه نشي کېدلی. نو دغه علمون د اسلام د دین بنیادی وستنه ده. نو دغه رقم عاجزانو د مانځو په حدیثو په حواله کې ډیر غټ غټ فضیلتونه دي. المنس کول دا ډیر یو غټ عبادت ده. دغه رقم یو بل حدیث کې حضرت ابو مالک رضی الله تعالی عنہ لخپل لپلار دغه حدیث دغه خبره نقل کړي او د پیغمبر په زمانه کې بس کله چې څوک مسلمان سو نوې ایمان به راوړو، نو صحابه کرامو با ټول نه اول یو ته المنز دکو، یعنی کم سړی با ایمان راوړو، کفر به پریښو، په اسلام کې به داخله سو، نو صحابه کرامو با یو ته اول المنز رزدا کو. دغه رقم بل حدیث کې حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ روایت کړی ده،
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه چا پښتنه وکړه اے دی الله رسوله دا دعا په کوم وخت کې زیاته قبليږي هغه کوم وخت دا چې په یو وخت کې دعا ډیر زر قبليږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل هغه د شپې اخري شپه د شپې اخري حصہ ده یعنی د تهجد په وخت کې دعا ډیر زر قبليږي او د فرض منځنه بعد یعنی د دې حدیث مطلب دا ده چې په دوه جیانو کې دوه داسې جیونه دي چې په یوه کې الله دعا الله پاک ډیر زر قبلای یو د شپې اخري شپه ده د اخري حصہ ده یعنی د تهجد وخت ده او دوم صدا هغه د فرض المنزله بعد سړی چې المنزو کې نو المنزله بعد د دعا خامخا کوي ځکه د المنزله بعد دعا قبليږي دغه رقم بل حدیث کې حضرت ام فروه رضی الله عنها فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چا پښتنه وکړه وای تر ټولو نه بهترین عمل هغه شی ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل او په اول وخت کې المنس کول سوړ چې وخت داخله سي نو فورا دې سړی خپل المنس کوي نو اول وخت کې المنس کول دا ډیره ښه او بهترین عمل ده او دغه رقم بل حدیث کې حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه دغه حدیث دغه روایت دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کوم سړی امانتدار نه ده هغه کامل ایمان نه ده چې شای کوم سړی امانتدار نه ده هغه کامل ایمان والا نه ده هغه کامل ایمان والا نشي کېدلای او کوم سړی چې او د صحیح نه کوي نو دیو المنز نه وسو او کوم سړی چې المنز نه کوي نو هغه دین نسته نو ځکه د المنز چې دا په دین کې او دا داسې حیثیت لري یو داسې درجه لري لکه څنګه د انسان په جسم کې د انسان په بدن کې لکه د انسان سر لکه څنګه په جسم کې د انسان په جسم کې په بدن کې سر نه وي دغه رقم یوخته انسان نه ویل کېږي یوخته مړ ویل کېږي نو دغه رقم که چیرې یو سړی د علمس پابندي نه کوي نو دا داسې ده لکه دنه ټول دین پاتې شو نو دغه رقم بل حدیث کې حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت ده وای مال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه دا ارشاد واوریدو ویل مس پرشاور د کفر او شرک ته سړی رسي کوم سړی چې د لمز پابندي نه کوي لمز نه کوي هغه کفر او شرک ته ډیر زر لاړ سي ځکه چې لمز 15 وخت کیږي او الله طرف ته انسان متوجي کیږي چې لمز سړی نه کوي نو هغه بیا له انسان هغه بیا له الله نه له پروردگار نه لری کیږي کله چې پروردگار نه لری سو هغه بیا کفر ته ډیر زر دي هغه بیا شرکیات ته ډیر زر دي دغه رقم بل حدیث کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کوم سړی چې لمونځ پریش دی او غل منځ نه کوي نو په ورځ محشر به د پروردگار ته داس ملاويږي چې الله پاک بلغونه ډیر سخت ناراضه وي یعنی کوم سړی چې منځ نه کوي هغه په ورځ محشر به د پیغمبر دی الله حضور ته به د الله پروردگار حضور ته به داسې ورځي د حال کې چې الله بلغونه ډیر سخت ناراضه وي او دغه رقم بل حدیث کې حضرت نوفل بن معاویه رضی الله عنه څخه د حدیث روایت ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایل د کوم سړی یو لمزم پاتې سو نو هغه داسې د لکه دغه د کور بچیان یو مال پیسې اولاد هر شی لغونه ویسي هغه داسې ده لکه یو سړی نه یو کور اولاد رپی هر شی ترویسي او غلور ته شخصي او داسې تاسې فریدي دغه رقم انسان کچیر المنز فریدي المنز نه ونه پاتې شي نو ته دین غټ نقصان د غلمنز پاتې کېدل دي دغه رقم حضرت عمر ابن شعیب رضی الله عنه روایت ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل کله چې یو معشوم دی وکالو سي نو تاسو یخته د مانزو حکم کوي کله چې وړکای دیو کالو سي نو تاسو د مانزو حکم کوي په مانزو باندې دروي مانزو باندې عادت کوي کله چې لس کالو ته ورسیږي او د منځ نه کوي د مانزو پابند نه کوي نو تاسو وایي
تاسې دا وړکي وایي او کله چې 10 کالو ته ورسېدي نو د دوی دغه جیش توشک ده د پیوجې باندې ویده کېږي کمره چې ده دا به هم جلا کوي کله چې 10 کالو ته ورسېږي د دوی جای به جلا کوي جنکۍ به ګوشې ویده کېږي وړکي به ګوشې ویده کېږي چې 10 کالو ته سي دوی بسترې به جلا کوي نو عاجزانو یقینا د لمانځو ډېر غټ فضیلتونه دي دا یو څو فضیلتونه مختصره ما تاسو مخې ته وړاندې کړو نو الله تعالی دې موږ ته تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي